यार मैंने आपसे पहली बार गेम लगाया था, आप काट के चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिल नादा। टाइम बात यही है ना, ज्यादा लड़कियों के साथ बात करना अच्छा नहीं है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 500 लोग हैं तो 1000 है, इसमें गुनाह भी है ना, उसकी वजह से थोड़ा कम डाउन तो चाहिए ना। कोई मसला नहीं, ये गेम खेलेंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू। तो मतलब पख्तो की खबर वका खावा तो चलेंगे। زه شکر د الحمدلله خیم. تاسو خپل خیر سئ؟ زخایم مال پختو समझ के रची شی مال پختو समझ के रची تاله پښتو سمجھ کې نه درځي، تاله پښتو درځي سمجھ کې. ما والا پختو تا ته समझ के रची ول ته د کوم ځای زافریدیم خطا په میوه کې د کومه میوه خوښه ده؟ کباب واو. Okay guys, do double tap please. यार तो दोनों गले खुद नबी, like दोनों गले गले तो नबी. Okay, I will be quiet. یو خبره درته وکړم. यार बेजात हमने के बस. ها؟ बेजात हमने के नूर खैर. خدای دې نه کړي زه به څوک بې عزته کوم. عزتداره سړی هېڅکله څوک نه بې عزته کوي. बेजात means actually خیر ویات. یو سیګما شارټ ماټ دا خو وهل کېږي که نه، بیا ویډیوګانې په فاروي کې ګرځي، خو نو نورماله دي. اوکې جی لیا ماته خبره وکړه. ته روژه ده؟ اوس خو نشته دی. چادر دې په سر که وبخښه ډېر ژر. اوکې اوس خو مې روژه نه دی. روژه نه ده خو خیر ده، چادر خو دې په سر که پښتنه یې خیر. په تا باندې د اپریدو نوم پروته، په دې خبره یې ته؟ وای که مرشد وای که مفی هر شي کوي خپل په لیول، خپل په چوکاټ کې ډېر ښه خوند کوي نه. خبره صحیح ده، لیکن ورته یو خبره درته وکړم، زه ریل لایف کې لایک همداسې یم که نه، نو اوس زه دغه درته وایم چې لږ په ریل لایف کې په ریل لایف مونږ کار نه لرو، خو دلته دا ریل لایف نه دی. په ریل زما په ریل لایف باندې هېڅوک خبر نه دی زه په ریل لایف کې څنګه یم. خلک په ما باندې ډېر منفي فکر کوي، ډېر غلط فکر کوي. هغه د هر چا خپل شخصي نظر دی. حتی ډېر نږدې خپلوان دي چې په ما باندې غلط فکر کوي چې نورزۍ ته به څنګه یې څنګه. زما په ریل لایف باندې څوک خبر نه دي، ولې دلته دا سوشل میډیا ده، دا هر شی پاته کېږي، مونږ او تاسو به نه یي. سبا ورځ تا ته که مشکل پیښ شي ته به نه یې، او دا ستا ویډیوګانې او دا سیسټم هر شی به دلته یي په دې سوشل میډیا کې نه. هغه بیا لکه ډېر تاوان، لکه ډېر پښیماني لري په هغه به ستا لمسي. یو چې شی یاد وساته، پټاني ماشاءالله نوم دې هم د پښتنې په ځای باندې ایښی، پټاني، او بیا د افریدو. واو ګود. ګوره 20 کاله بعد به ته پښیمانه یې. وزه د نه ستړي بچی تور جنجۍ نیول ته راته خاندې، د نه ستړي بچی. गाड़ी से څنګه چل رہا ہے؟ ته د ستړي بچی دی؟ مننه مننه تا تhank you bro. مجھے په شاپ بریک مونږ څه پوه شوې؟ ها؟ شاپ باندې بریک مونږ څه وایو؟ بریکان لیډران یې لیدلي نیول کېږي نه چې کوشش دا ډوبۍ شکولات دي، د نه ستړي بچی دا په مینه مینه خوره شان. نو زما په خبره پوه شوې؟ پوه شو. او یو خیر ده، یو چې د یو دوست په صفت، د یو پښتون په صفت نه 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 که کولی سي چېرته که نه سي، هغه ستاسو بیا خپل شخصي ژوند دی، ولې په موږ باندې یادول حق دي که نه. زه یو خبره ده، موږ او تاسو خو وایو چې موږ ټول پښتانه افغانان یاستو، ولې یو شی یاد وساته، که زما که زه تا ته هر څومره ښه خبرې وکړم ما ته هېڅ ګټه نه رسېږي. ته که هر څومره وکړې، هر شی وکړې، هر شی وکړې، ما ته خلک افغانۍ وایي، تا ته د پاکستانۍ وایي نه. ولې که خبرې بیا پښتون ته سي، تا ته هم پښتانه وایي، ما ته هم پښتون. زه پوهېږم زه غلط به یم، ما کې به هم غلطیان وي، زما غلطي به دا وي چې زه دلته لایف ته راغلی یم، ولې ستا غلطي تر ډبل هم ټریپل ده. یو شی پوښتنه درنه کوم، خفه کېږم که زما خبر درته بور شي، بیا آی ایم ساري. په دې لایف باندې ستا فامیل خوشحاله نه ټینشن کې خو نه وم.
لکه ته چې کله خپل د خپلوانو سره غږېږي هغه چې تا ته کله دا لایف یاد کړي دا ستا ویډیو یاد کړي ډېر انسان خفه کېږي که نه بس خدای دې په موږ او تاسو باندې زه خپله ډېر خفه کېږم ما ته کله ناکله لکه یو څوک ویډیو راولېږي که نه زه یو نر یم نه مې داسې کومه غلطه کړې نه مې چاته کنځلې کړي هېڅ شی مې نه دي کړي چې ما ته ویډیو راوښې زه ډېر خفه کېږم ډېر خفه کېږم زه همیشه هم دا وایم چې زما ویډیوګانې مه خو پټانې بس کامیاب اوسې چې هر څه شی کې خپل ژوند یې د پوه شوې انجوی کوه خپل د ژوند د خوند اخل نور مه شی نه کوه اوکې ټیک کیر اوکې زه لاړم درنه بای 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 یا لکه کله ناکله